هدف او موخه موږ ته دا وړتیا راکوي تر څو موږ خپلې وړتیاوې او خپل نابغتوب په کار واچوو، د خپلو وړتیاوو څخه، د خپل سهولتونو څخه، د خپل فرصتونو څخه ګټه واخلو، او همدا هم د وخت څخه سمه ګټه اخیستنه او د وړتیاوو څخه او هغه سهولتونو چې موږ ته برابر دي او هغه نعمت چې خدای پاک موږ ته راکړی چې هغه علم ده. ځکه علم الله پاک هغه چاته ورکوي څوک چې وړتیا او ظرفیت ولري. د علم خاوندان هغه څوک کېږي هغوی کې چې وړتیا او ظرفیت وي. نو تاسو چې د دې وړتیا او ظرفیت لرئ چې یو مسلک، یو رشته ولولئ، یو انتخاب یې کوئ او یو هدف ته ورسېږئ، ولې موږ ورته کار ونه کوو؟ ولې هغه ته کار ونه وایو؟ کله مو چې هدف وټاکه باید هغې ته عملا کار وشي، هغې ته عملا باید وخت ورکړئ، هغه هدف ته باید کار ووایي، هغه هدف ته باید بریالیتوب ووایي، هغه هدف ته باید د ژوند تغییر ووایي.